د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مجاهد موزیم ته د دلګي مشر محمد داود زلمی له لوري د 33 نظامي او تخنیکي وسایلو جوړ ښیښه‌یي صندوق وسپارل شو چې په تیر 20 کلن جهاد کې اشغالګرو ته پرې غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د یاد ریاست مسؤلین وایي په دې صندوق کې هغه وسایل او د هغوی نمونې شامل دي چې په تیر جهادي پیر کې د امریکا او د هغوی د متحدینو پر وړاندې کارول. کې 33 قلمه هغه نظامی توکي هغه نظامی اثار دي چې د مرحوم حاجي صاحب زلمی ملګرو هغه د دلګي مربوط مجاهدینو خپل هغه ژوندی ولو چې د امریکایانو په مقابل کې کارولو او کار یې نه اخیستی ده او د امریکایانو املا ور باندې ماته که 33 قلمه دادي او یو امریکایي دا شکه چې یو نیم کال مخکې هغه وخت حاجي صاحب زلمی ژوندی ولو چې دوی مخکې له امریکایانو چې مخامخ جګړه کې غنیمت کړې وله د موږ موزیم ته یې وسپارله او د دې په څنګ کې یو مخابره او یو توپانچه دا هم د حاجي صاحب زلمی ملګرو د موزیم ته سپارل دي. د دغه ولایت اوسیدونکو او د اسلامي امارت مسؤلین د ځوانانو او مجاهدینو دغه کړنه ستایي زیاتوي چې د دې ډول وسایلو جوړول د راتلونکو نسلونو لپاره ښه تاریخ دی او هغوی ته د دې ښکارندویي کوي چې په کومو وسایلو سره یې لوی اشغال مات کړی دی. نو په دې باندې چې دغه موږ زښته زیات خوشحاله یو او په دې باندې هم چې دغه خوشحاله یو چې نور دغسې ورته شیان چې کله دا څوک ویني ان شاء الله ټولو مجاهدینو ته چې دغه دا الهام ورکوي چې دغسې شیان چې دغه خپل اختراعګانې دوی راوړي او د ملي موزیم کې د میدان وردګو هغه ځای په ځای کې دا د دوی دپاره چې دغه د آینده نسلونو دپاره یو تاریخ ده چې دوی ته پاتې کیږي. د ویلو د چې له دې وړاندې هم د دلګي مشر محمد داود زلمی او مجاهدینو له لوري یاد موزیم ته د امریکایي پوځیانو څخه نیول شوي دهشکه او 2 نور نظامي وسایل سپارل شوي دي.